د بل غزل څو شعرونه عرض کوم چې یو مسلط په هیواد جنگ دی، یو مسلط په هیواد جنگ دی، او بل وای دا جړ د فساد جنگ دی، او د دغه خلکو پښتانه خوراک دی، د دغه خلکو اقتصاد جنگ دی، او دلته هر څه دي تر مرۍ نیولي، دلته هر څه دي تر مرۍ نیولي، او که آزاد دی نو آزاد جنگ دی، او مننه او د سر قاتل ته به دښمن نه وایې، څه عجیبه او متضاد جنگ دی، او ساغره د سر قاتل ته به قاتل نه وایې، څه عجیبه او متضاد جنگ دی، ساغره دا د آدم خور جنگ دی، چا ویل چې دا د آدم ذات جنگ دی. د غزل مطلب چې کدی د هجر د تیارې له حصار ونوتم، کدی د هجر د تیارې له حصار ونوتم، ستا د ښایست د قصیدې له حصار ونوتم، او ډېر مې رټلي دي او زه ډېر ورټلی یم، ډېر مې رټلي دي او زه ډېر ورټلی یم، خو زه د خپلې نظریې له حصار ونوتم، او زه په نیت باندې صفا یم او دلیل مې دا دی، زه په نیت باندې صفا یم او دلیل مې دا دی چې زه د خولې او د فتوې له حصار ونوتم، او دا به پښتون یم که په اور کې دې ورید کړی یم، د باچا خان د فلسفې له حصار ونوتم. ویل یې تقلید چې د بل چا د شاعري ونه کړې، ویل یې تقلید چې د بل چا د شاعري ونه کړې، زه د احمد د دې کیسې له حصار ونوتم. یو تنزیه شعر ده چې مفاد پرست یم په فیسبوک باندې پښتو پالمه، مفاد پرست یم په فیسبوک باندې پښتو پالمه، زه لا تر اوسه د فایدې له حصار ونوتم. ساغره زه به په معیار د غزل نه پوهېږم، ساغره زه به په معیار د غزل نه پوهېږم، خو زه د ظرف د دایرې له حصار ونوتم. ډېره مهرباني. دې نه بعده